یو موقع کې په یو لار باندې روانو یو ځنګل کې یو بانډیسی راغی بانډیسیان خو رو رو به دین ستا کاو هغوی له آدابو نه پوره نو خبر او حضور پاک ته ودرېد او د رسول الله مبارک صادر ځان نه تو کړی و او صادر یې داسې کلک راښکه که نه داسې کلک چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټې پټه جوړه کړه وایي راکه د خدای مال که نه تا سره چې د خدای کم مال دی نو ماله ته ولې نه راکې راکه که نه رسول الله مبارک مسکې شو غږ یې ورته ونه او فوراً صحابه ورته وی شابه دله څه ورکې او بیا سو فرمای او بیا په دقه سفر کې یا بل سفر کې روان دی خلک نو رستو کېږي او خلک ورپسې دي مال راکه مال راکه نو صادر یې اونه کې ونښته وی صادر راکې د ما نه صادر په دې اونه کې ونښلو هغې ټولو له غنیمتونه ورکړل او بیا فرمایل وی قسم دی که د دې اونې د دې څانګو د دې اونو عمره مال ما سره په یو ساعت کې به در باندې تقسیم کړم بیا به دا نه وایه چې دی بخیل دی حضرت ابو ذر وی رسول الله مبارک ما تو فرمایل ابو ذر احد ته وګوره که نه احد د تخکاري وی ما وی که څه کاری دی او ما احد ته لیږي نو ما ورته وکتل چې څونه ټیم پاتې دی چې لاړ شم وی ما ته وی ای ابو ذره که د دې احد عمره سره زر ما ته میلو شي که نه نو په یو ساعت کې به خیرات کم دومره به پرېږدم چې را چاره باندې قرض دي چې قرضداري دی ورکړم